که چیرې هم تاسو نو یوټیوب چینل جوړ کړی دا او نه پوهیږئ چې دغه سیټینګ څنګه جوړ کړئ، ویډیو څنګه اپلوډ کړئ او مهمه خبرې څنګه پکې په نظر کې ونیسئ او څنګه مخ ته لاړ شئ. که چیرې په دې خبرو تاسو نه پوهیږئ نو دا ویډیو کانې خاص تاسو لپاره دی. سلامونه ملګرو، په دې دومره ویډیو کې زه تاسو ته غواړم د یوټیوب اړوند ډېرې مهمه خبرې وکړم. په اوله ویډیو کې مې بعضې خبرې تاسو ته وکړلې چې هغه مرحله خلاص شوله، اوس راځو دومې مرحلې ته، موږ باید څه وکړو. نو په دې مرحله کې تاسو بعضې مهم کارونه دي چې هغه باید ترسره کړئ. چې اول تاسو د یوټیوب موضوع ده، دوم نوم ده، بیا ورپسې ډسکرپشن ده، کور فوټو ده، پروفایل فوټو ده او بعد له هغه نه د ویډیو انتخابول دي، لانک شارټ. نو اول تاسو باید خپله موضوع انتخاب کړئ، سیټینګ ته به ورسئ د یوټیوب، خپله موضوع به انتخاب کړئ. که سرګرمي ده، مثلا ورزش ده، ایجوکیشنل ده، هغه به تاسو انتخاب کړئ، یا ریسایټیشن ده، تلاوتونه دي قرآن کریم. موضوع انتخاب شوله، د همغه اړوند ویډیوګانې به تاسو جوړوئ. دوم کې به تاسو نوم ورته انتخاب کړئ، مثلا که ورزشي ده ورزشي نوم به ورته کېدی، که تعلیمي ده تعلیمي نوم. دا ډېر مهمه ده. نوم مو چې انتخاب کړئ، په دریمه مرحله کې ډسکرپشن ده. تاسو به خپل د یوټیوب په اړه د همدغه موضوع په اړه مکمل معلومات ورکړئ چې په دې یوټیوب کې تاسو غواړئ څه وکړئ. نو ډسکرپشن کې مکمل معلومات تاسو ورته ولیکئ. بعد له هغه نه کور فوټو ده، هغه عکس چې تاسو د یوټیوب شاته کېښودل کېږي. تاسو پکسل لب ته لاړ شئ، هغه به اډیټ کړئ، وړوکی عکس به جوړ کړئ، ځکه په کور فوټو کې هغه خپل اتومات غټ کېږي، نو هغه به جوړ کړئ. بیا ورپسې پروفایل فوټو ده، تاسو به یو عکس پروفایل ته انتخاب کړئ. او بله مرحله چې ده د ویډیو ده، تاسو غواړئ لانګ ویډیو واچوئ که شارټس. که دواړه اچوئ نو په هفته کې مثلا یوه ویډیو لانګ واچوئ، نو ټول مکمل شارټس. ځکه تاسو که چیرې نه وای یوټیوب جوړ کړی، شارټس ویډیو زیات وي وزخلي، تاسو چینل به ډېر مخې ته لاړ شي. بعد له هغه نه کولی شئ چې تاسو لانګ ویډیو څخه هم استفاده وکړئ. نو دا و د دوم درس د یوټیوب. او په دریم درس کې له دې نه نورې مهمې خبرې تاسو ته کوم، او همداسې یوه مرحله به مخکې ته ځو. ټول 15 درسه دي. بعد له هغه نه به تاسو په یوټیوب باندې مکمل پوه شئ او خپل یوټیوب چینل به مخې ته بوځئ.